هر آن کسی که در روزهای قرنطین بدون نیاز از خانه‌هایشان بیرون شوند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. عاملین حوزه‌ها و نزدیک به 1000 منصوب پلیس به سطح شهر کابل رفتند و از نزدیک برای مردم در مورد کمپاین تطبیق طرزالعمل قیود از گشت و گذار مردم جهت وقایع از ویروس کرونا و جلوگیری از گسترش این ویروس آگاهی دهی کردند. پلیس برای مردم توصیه کرد بدون ضرورت عاجل از خانه‌هایشان بیرون نشوند و در امر مبارزه با ویروس کرونا با وزارت امور داخله سهیم باشند و همکاری کنند. از مردم شهر کابل احترامانه تقاضا میکنیم که در شهر کابل گشت و گذار بی جای بی مورد نکنه، چون حکم است. ما باید پلیس وظیفهش تطبیق قانون است، ما مجبور و مکلف هستیم، خود به خطر مواجه میکنیم، اما باید هموطنان عزیز ما باید در حالت صحت کامل در خانه های خود قرنطین بمانند. د حوزو امیرونو خلکو ته یادونه وکړه چې ملي پولیس 3 ورځې خلکو ته د کابل ښار د قرنطین په هکله لازمې سپارښتنې کوي، خو که تر دې وروسته څوک سرغړونه کوي د ملي پولیسو له جدي چلند سره مخ کیږي. درنو هیوادوالو، ستاسو له مرستې پرته کرونا ویروس له منځه نشو وړلی. د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپلو کورونو کې پاتې شئ او د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته پام وکړئ. په دې توګه هم د ځان او هم د خپلو هیوادوالو ژوند وژغورئ. همداراز حمامونه، تفریحي ځایونه، رستورانتونه، د ډیر شمیر خلکو راټولیدنه، د ګڼې ګوڼې سیمو ته تګ راتګ او داسې نور ځایونه چې د کرونا ویروس په خپرېدو کې رول لري بند شوي دي. افغانستان کرونا ویروس ته ماته ورکوي. کرونا باید جدي ګڼو.